د انسان په دماغو کې الله پاک دا ماده اچولې ده چې که پیغمبران نه ده نو هم الله پاک توحید باندې دا مخلوق مکلف ځکه چې تا به سوچ کولو چې دا دنیا دا اسمانونه دا بنی آدم دا کائنات دا مخلوقات دا دوی خالق څوک دی نو دا به په عقل باندې تا معلومول چې د خالق څوک شته او بیا یو دو کدوبی یو دو کدیر دی دا بدی په عقل معلومولو چې دا یو دی په دنیا کې وګورئ بادشاہان چې ډیر وي هغه په خپل کې جوړ نه پاتې کیږي یو د یو ملک رانه بل د بل ملک رانه د کائنات محفوظ پاتې کېدل دلیل د دې دی چې الله یو دی الله تخپل وایي چې لو کان فیهما آلهة لفسدتا که په دې ځمکه او اسمانونو کې خدایان ډېر وي نو لفسدتا د ځمکه او اسمانونو به تر اوسه وران شي د کائنات محفوظ پاتې کېدل دا دلیل د دې دی چې الله یو دی نو یو دلیل د متقی دا دی چې ایمان بالغیب ولري دوم تعریف د متقی ويقيمون الصلاة منذ بکی پینزوار وقت با پا پابندی سر منس کئی بل تعریف دا متقی داد بل تعریف دا متقی داد ومما رزقناهم ينفقون کم مال چما دوی تا ورکره دے کم دولت چما دوی تا ورکره دے اغبا دا اللہ پلار کے خرچ کئی دولت ور سر دیر دے او د خرچ زینه ورته پته ده چې خوار غریب یتیم یسیر بکسا بیوسا مریض مره بکپنا د خرچ زینه ورته معلوم وي او یو تیری پیسہ نه خرچ کوي نو دا تعریف د متقیدات ډیر اوچت ده دا داسې تعریف ده چې البخیل عدو الله ولو کان زاهدا بخیل سره چې دا د الله دشمن دی ولو کان زاهدا اگر کډیر منځونه او تقوادار او پرهیزګار وي او چې د مال او د دولت څخه پکې نه دا د الله دشمن د ایمان بالغیب هم دروغ دی د منځونه هم دروغ دی د تقوا هم دروغ ده بیا د په مقابله کې البخیل عدو الله ولو کان زاهدا بخیل دا الله دشمن دی اگر کډیر تقواداري السخی حبیب الله سخی سره چله دا د الله دوست دی دا الله لوی دوست سخی دی په موږ خو پیسې نه لګي پروژه خو پیسې نه لګي په ګیره خو پیسې نه لګي نو عزیزانو دا ټول تقواګار دا هیڅ دي د یو سخا په مقابله کې چې د مال او د دولت سخا پکې البخیل بخیل د خدای دشمن دی ولو کان زاهدا السخی حبیب الله ولو کان فاسقا سخی سره چې دی دا د خدای دوست دی که فاسق فاجر وي ځکه چې سخا چې دا د دین اوچت مقام په تقوا کې بل نشته او سخی څه ته وي یو سړی د حج ته روان دی عبد الله ابن مبارک نوم دی 600 روپۍ دی ور سره حج ته روان دی په لاره کې ګوري چې یو ښځه ناسته ده او یو مردار خر پروت دی او دا خرنه غوښې پرې کوي او په ښکارې کې اچي عبد الله ابن مبارک ورته وایي چې بډای دا څه کوي ورته ځب خپل کار کوه څه پوښتنې کوي ویل نه هلو ویل کونډه ما څلور مینه راته یتیمانې پاتې دي او نن څلورمه پنځمه ورځ ده چې نه مان وړی روټۍ خوړلې او نه مې لوڼو خوړلې غیرت اجازت هم نه راکوي چې سوال وکړو
نصار چرا وطنا ټول ورځ ګرځم څوک سره نه کی سار چرا وطن نه راټوي چې نور کنن دې سره نه وړ نو موږ به هلاک شو لوال سار نه ګرځم ما دیګر شو څه پیدا نشو په اسلام کې مسله دا ده چې سړی د لوګي مړ کیږي نو هغه ته مردار خوړل جایز دي الضرورات تبيح المحظورات ضرورت ناروان روا کوي نو دا خر مې ونیو نو د دې دا غوښه به بیګاله وسمه دا به پخې کو او به عبد الله ابن مبارک ورته وایي چې بیبي زم در سره زما ول تر سره سره زه زما کور کې سړي چې استعمال مسجد په کومه دا مردار غوښه به تخري ول غوښه مخې نه خورم خو به زه در سره زم او په دې شرط در سره زم چې دا د غوښه ښکارې دم زما ته سړي تبر سره اثر روانه ستاسو دنیان اجیان چې رواني د مردار غوښه ښکارې په سر کې ها هیڅ لسره د ورته مخ کې فلین کوچ شجاوي موټر شجاوي چې چر دې هن استاد را روان کینه خدای دې کور د مېرګین جماعت کړ دې اختیزا سړی په درکه ما چرته په خندا وملي اورد مرته لږی چې ما شل کاله شو تا ګورم په خندا وملي ما تل چاته وخاندم د سړی ځامن وښو د سړی هیڅ څښتنه نه وخاندم چاته سړی ځامن وښو عبد الله ابن مبارک حج روان دی او د بډای سره د ښا وخو د خره ښکارای په سر کړي اور سره روان چې کور ته ورسېږي نور نن سره نه وره ولی بچیا دا وګوره غوښه مې درته راوړې نو لون ډېر خوشاله شي عبد الله ابن مبارک په ځکه سوچ وکړو چې دا حج تکل ډېر ضروري او کله دې یتیمانو خېټه د کول ډېر ضروري دي دا سوچو نو دا ور یاد شو چې دل بدستا ورت کې حج اکبر دل بدستا ورت کې حج اکبر 100,000 کعبه یک دل بهتر یو دا الله د پاره خوشالول د 100,000 حجونو نه زیات ثواب دی 100,000 حجو چې 100,000 ځل کعبه ته لاړ شي او کروڑونه بار ته تاو را تاو شي دا غینا یو دردمن زړه باندې پټای لګول دا غینا بهتر دی نو عبد الله ابن مبارک 800 روپے ابو ډای ته ورکړي ول زه حج ته روانم او حج د تلونه دا کار ضروری دی حج مې پری خو او دا پیسې تاسو والی بندوبست په ځان لو لونه په دروازه کې ولاړې دي دعا کوي ورته چې واجی صاحبان د بینه کې په بدل کې ته چې څوخت مرکیږي نو الله دې اغه الفاظ په خلرا ولا چې ایمان ځان سره یو سي یو جنې ورته دا دعا ابل ورته وایي چې واجی صاحبان تا چې په قبر کې کېږي او خلق درنه لاړ شي او ملائکه در تراشي نو داسې سوال جواب د په خله کې راشه چې د ملائکو د پکړ نه په ځان خلاص کې جو مجنه ورته دا دعا درېم ورته سو چې واجی صاحبان چې د قیامت ورځ او دنیا د قبرونو نه راپاسي نو الله پاک دې په دغه ورځ د پیغمبرانو په ټولي کې شمار کا اصلور مجنه ورته سو چې واجی صاحبان چې د الله دربار لګېدل یو پیشي کیږي پروردګار دې په دغه ورځ باندې دا الله دیدار د محمد رسول الله شفاعت نصیب کا اجي سے تر روان شو او دې پر د سره چې کوم مرګري هل تطلاغي لاړ د پاتش مرګري چراله د حج د واپس دته وای چې په عرفات کې چې پلاني دې کې ولاړو مینا کې چې پلاني دې کې اوسېدو مزدلفه کې چې دا چلو مکه کې دا چلو دی ورته وای ځکه نه تلې حج هغه ورته وای دسه اجوش نه دروغه په عرفات کې من سره وي مینا کې را سره وي مزدلفه کې را سره وي د بیت الله شریف په طواف کې را سره وي
د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه ته په صلوات و سلام ویلو کې را سره وي اوس دروغ ټول ورځ په دې جګړه تیر شو د شپې خوب ګوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ولې دې نن ټول ورځ په جګړه تیر ورته وایي یا رسول الله زه خو حج ته نیم تللی او د اجانو را سره ټول ورځ په جنگ تیر کړه چې ته مکه کې وي پلانې دې کې ویل نه خپکېږه ما ته چې په کومه ورځ تا هغه وګو تګو له 600 روپۍ د حج ورکړې او ته پاتې شوې په هماغه وخت الله ستا په شکل یو ملایکه پیدا کړه هماغه وخت ستا په شکل یو ملایکه پیدا شوه هغه ملایکه به تر قیامته پورې حجونه کوي او ثواب به الله تا ته لیکي نو خپکېږه مه دوی هغه ملایکه لیدلې د هغه ستا په شکل وه ومما رزقناهم ينفقون کم مال چې ما دوی ته ورکړی دی هغه د الله په لار کې خرچ کوي زما عزیزانو ایمان او تقوا دې ته وایي دا چې سم واورېده واخر دعوانا الحمد